فهیم وردګ صاحب دا خاص حکم چې هغه خپلې خبرې وکړي. د غیرتي خدای په سپېڅلي نامه خوشحال خان وایي که ځوانان به پرې نږدي خپل هوډ له لاسه، که ځوانان به پرې نږدي خپل هوډ له لاسه، که یې سر شي د خوني زمري تر ژامه. درنو افغانانو، د نړو بر پښتنو، افغانانو، بلوڅو وروڼو او ای بشریته، نن موږ ولې راټول شوي یو دلته؟ 40 کاله کېږي چې زما جنوساید روان دی، زما بچي وژل کېږي، په حجرو کې مې ځانمرګي بریدونه ترسره کېږي، کلي مې بمبارېږي، ناوېګانې مې د ناوې واده په شپه ویشتل کېږي، په سړکونو مې بمونه الوځول کېږي، پوهنتونونه مې سوځول کېږي او زما جنوساید لا هم روان دی. زما د جنوساید عاملین څوک دي؟ زما د جنوساید وسایل څه دي؟ او زما مظلوم ملت ولې داسې دی؟ زما د جنوساید عاملین د پاکستان مرتد بې وجدانه بې ایمانه پوځ او ISI د دوی سره د CIA خبیثې وحشي کړۍ او د سیمې مزدوران، دوی زموږ د دین نه، د اسلام نه سیاسي او کلتوري پوډرو تریاق جوړ کړي او زما بچیانې په سیاسي کلتوري بېصدۍ کې د طالب، اخوان او اشرار په نامه را جوړ کړي. زما په کورونو کې ځانمرګی برید ولې کېږي؟ وسایل یې همدغه د شر و فساد زهر دي چې ما ته راشنل کېږي. د دې شاته همدغه د پاکستان مرتد بې وجدانه بې ایمانه پوځ، ISI او د CIA خبیثې کړۍ دي. ټول بشریت په دې پوهېږي چې زما جنوساید روان دی. موږ د دې جنوساید د درولو لپاره څه کولی شو؟ موږ د دې جنوساید د درولو لپاره په ټول بشریت غږ کوو چې موږ سره راشئ دا ستر وحشي فرعوني جنایتونه چې په کابل او پېښور کې، په قندهار او کوټه کې دا 40 کاله ترسره کېږي، دا را سره وغندئ او د دې سترو وحشي فرعوني جنایتونو عاملین که هغه په افغانانو کې دي، که هغه په امریکایانو کې دي او یا هم که د پاکستان مرتد خو وطن یو وطن یو ملت خوږ ملت ISI CIA مننه. موږ په ټول بشریت غږ کوو چې زموږ د دغه انساني عدل غوښتنې او د افغان ژغورنې او د جنایت غندنې ملاتړ وکړئ. د دغه پاکستاني مرتد پوځ بې وجدانه ISI هغه جرنیلان چې زما بچیانو ته واسکټ وراغوندي، زما کور ته ترهګري رالیږي، د دې غندنه وکړئ او د دوی محاکمه غواړو. موږ د امریکا، د اروپا، آسیا او افریقا په ملتونو غږ کوو چې هغه د CIA یا د MI6 او یا هم د نورو اروپایي استخباراتي کړیو او د وسلو کمپنیو وحشي جنایتکاران په ګوته کوي او محاکمې ته یې راکش کړئ تر څو موږ افغان ژغورنه په عدل ترسره کړو. موږ جنایتونه غندو او د جنایتکارانو محاکمه غواړو، نه یې پرېږدو. بله خبره دا ده
ورونو موږ چیرې د لرو بر وطن خبره کوو موږ لرو بر څه معنا د افغان وطن په سینه باندې ډیورنډ یو پلیته کرښه راکش کړله یو اغزنه کرښه یې راکش کړله زما وجود یې دوه ټوټې کړ او د دواړه ټوټې اوس وجودونه نه غوښې او مړه ملتونه ترې جوړ شوي دي نه منو نه منو کرښه نه منو نه منو نه منو نه منو نه منو توره کرښه نه منو نه منو ډیورنډ نه منو مننه او کله چې موږ وایو چې ډیورنډ کرښه نه منو نو زه په کابل غږ کوم چې ته ډیورنډ کرښه نه منې نو بیا پېښوري ته ته څه وایې زه وایم چې پېښوری زما ناموس دی کوزه پښتونخوا مې خاوره او عزت ده ته یو ناموس او ته یو انچ خاورې نه یم تېر ډیورنډ کرښه به ړنګول غواړم او درېیمه خبره دا ده چې افغانستان کې کومه لوبه روانه ده دا د سی آی ای کړیو او د امریکې پاور الیټ یعنې د ځواک خانانو د وسلو کمپنیو د آسیا د نیولو لپاره دا لوبه جوړه کړې ده او دا لوبه د افغان په وینه چلیږي د افغان په سر چلیږي د افغان په خاوره چلیږي موږ دغه لوبه افشا کول غواړو او دغه لوبه غندل غواړو او د دې لوبې شاته موږ وس نه رسېدی مخه ونیسو خو بشریت غږ کوو چې ای بشریته دغه ستر وحشي فرعوني جنایتکاران وغندئ او د لوبه ناکامه کړئ نو ما سره یو غږ یوه ناره پورته کړئ زه به وایم چې ډیورنډ کرښه تاسو به وایئ چې ړنګوو یې د منلو پرېږدئ ړنګوو یې ډیورنډ کرښه تاسو ړنګوو یې ډیورنډ کرښه ړنګوو یې ډیورنډ کرښه ړنګوو یې ډیورنډ کرښه ډېره مننه دا ډیورنډ کرښه به اوس له خیر سره ړنګوو پښتان مننه دا نیم یو خوا ته ودرېږي نیم بلې خوا یو ته سمبل د ملګرو ته د یو سمبول په طور یو خبره کوو چې څه کسان د دې کرښې نه د ډیورنډ د دې کرښې نه اخوا ودرېږي او څه دې خوا ودرېږي او دا کرښه ړنګ یو شعار به ورکوو یو شعار به ورکوو دغه ویډیو در سره دغه ویډیو موږ سمبالیکلی دا دیوال غورځوو او دا اراده لرو چې دا دیوال به موږ وغورځوو دلته ودرېږئ او د هغې سره د دې پروګرام او د دې لاریون اختتام اعلان کوو چې ټول ملګري د یو طرف نه بل طرف ته واوړئ چې دا کرښه ړنګه کړو لندن کې راشه کېږه کاله ډیورنډ کرښه بیا راشه ډېره مننه خیر اوسه